پیغله خوړونکی حوض او جنتونه. په دښتو کې جنتونه کتاب د نومان دوست صاحب عربي امارات او روم ته یونلیک دی. په دې کتاب کې د اماراتو اوسنی او پخوانی حالت زموږ د هیواد له اوسني او مخکینی حالاتو سره پرتله شوی دی. له دې کتاب څخه له تاسو سره د نورستان ولایت د انسان خوړونکي حوضونو یوه جالبه او په عین حال کې په زړه پورې او معلوماتي کیسه شریکوم. کیسه نوماندو صاحب داسې را نقل کړې ده. لیکي د نورستان ولایت د غرونو په سرونو کې یو شمېر لکه د کانټوار، د مراسا سور، د برک کټار، د سودرم سور او نور حوضونه موقعیت لري چې د اوبو سرچینې هم جوړوي. د شفاهي روایاتو له مخې په دې حوضونو کې طلایي آس، دیو او ښاپیرۍ اوسیږي. که له حوضونو بیرون راووځي نو له نوره یې شاوخوا روښانیږي. همدې حوضونو کې قیمتي کاڼي دي. همدا د اوبو دیو او ښاپیرۍ که په هر چا مهربانه شي نو له دې کانونو مواد بیرون راکاږي او ورکوي یې. کوم خلک چې له دې دیو او ښاپیرۍ سره ملګرتیا لري باید نورو ته کیسې ونه کړي، که نه دا جادویي ملګرتیا له منځه ځي. له دې حوضونو ځینې وخت عجب غږونه راوځي او دا د همدې مخلوقاتو دي چې هر څوک یې نشي اورېدلی. د دې حوضونو په اړه لرغونو انسانانو عقیده درلوده چې دا حوضونه له دوی ځینې غوښتنې لري، له دې ویرې چې سور په خلکو غوسه نشي او ویرونکي غږونه ونه کړي. نو د هر کال په پسرلي کې به خلکو په نوبت یوه ځوانه نجلۍ د نظر په نوم د حوض په غاړه کې قرباني کوله او د هغه جسد به یې حوض ته غورځاوه. هر نجلۍ به یې چې قربانۍ کولو ته وړله نو غسل به یې ورکړ، د ناوې په څیر به یې سینګار کړه، د حوض په غاړه به یې ورور او یا پلار غاړه ور پرې کړه، وینې به یې حوض ته وبهېدې او بیا به یې جسد هم ورګزار شو. د لرغونو زمانو خلکو عقیده درلوده چې که هر کال په نوبت یوه نجلۍ قرباني نه کړي نو حوض نارې وهي او دا غږ چې هر څوک واوري د هغه پر کورنۍ غضب نازلیږي او شاوخوا کورنیو ته یې هم زیان رسیږي. د همدې عقیدې له قبله هر کال د یوې پیغلې دنګه غاړه پرې کېدله او هر کال یوې نجلۍ په پیغلتوب کې له ژونده سره مخه ښه کوله. قربانۍ ته د وقف شوې یوې نجلۍ څو څاڅکي اوښکو د حوض د دغې هیبتي او خونکارې نارې زور اوبه کړ او د نورو نجونو ژوند یې وژغوره. روایت دی چې یو سړي خپله سینګار شوې لور د قربانۍ لپاره د حوض په طرف روانه کړې وه. لاره کې ستړی شو، د لور په زنګون یې سر کېښود او ویده شو. نجلۍ چې له پلاره سره تیره توره ولیده او بیا یې هغه حالت تر سترګو شو چې څو شېبې وروسته به یې ورسره مخ کېږي او سر به یې پرې کېږي نو سترګې یې راډکې شوې. د سترګو له چینو یې څو څاڅکي د پلار پر مخ وڅڅېدل. هغه راویښ شو، پوښتنه یې وکړه. نجلۍ له دې اندېښنې چې په کورنۍ یې کوم غضب رانشي هیڅ خبره ونه کړه، خو پلار یې د خپلې لور اصلي حالت درک کړ. پلرني مینه یې توپاني شوه او له خپلې عقیدې بغاوت وکړ. د لور سره بیرته کلي ته راستون شو او په ډاګه یې وویل حوض چې هر څه کوي له ما سره یې دې وکړي. له همدې پرېکړې او همدې سپېڅلي بغاوت د دې ناوړه عقیدې طلسم مات کړ او د نورو نجونو نرۍ غاړې له تیرو تورو خوندي شوې. نوټ: دې ته ورته کړنه 2200 کاله وړاندې د کرټ په مونوس تمدن کې هم کېده چې پیغلې نجونې به د مونوس تمدن ترڅنګ سمندر کې شته مار ته د کلني خوراک په توګه قرباني کولې.